د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت داو، کوم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم، نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخوانی جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین وو.